کندهار والي ته د تادین خان تازه سفر. د سرحدونو چارو مخکینی وزیر ګل اغا شیرزی او د کندهار مخکینی امني قومندان تادین خان پرون له کابل څخه کندهار ته تللي دي. د یادونې وړ ده چې تېره شپه د ګل اغا شیرزي په مشرۍ د لوی کندهار مشرانو له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې پریکړه کړې ده چې ټول لوري د ژر تر ژره لوی کندهار کې د جګړې او ورانیو مخنیوي لپاره لاس او پکار شي او اوربند لپاره دې له طالبانو سره خبرې وکړي. بلخوا دوستم سیاسي مشرانو ته وایي د دښمن دسیسه باید خنثی او له افغانستانه باید دفاع وکړو. د جنبش ګوند مشر او د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم چې تازه له بهر هیواد څخه راستون شوی دی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې پر سیاسي مشرانو او پوځي جنرالانو غږ کړی دی چې باید سره یو ځای شي او له روان بحران څخه د وتلو لپاره پر ځای او قوي پریکړه وکړي. هغه ویلي چې د هیواد او افغانانو پر وړاندې یوه دسیسه د پلي کېدو په حال کې ده او ټینګار یې کړی دی چې ټول مشران په خپل یووالي سره باید دا دسیسه له منځه یوسي او له افغانستان څخه په کلکه باید دفاع وکړي. هغه د خپلو خبرو پر دوام څرګنده کړي چې دا دسیسه په وړو حرکتونو له منځه نه ځي نو اړتیا ده چې د هیواد د دفاع لپاره اړین تدابیر ونیول شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.